کله چې ابو قحافه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار اسلام قبول کو او د پیغمبر سره بیعت وکړو، نو دغه ټیم کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جړا شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما یبکیک، جاړې ولې ابوبکر؟ دا خو د خوشحالۍ موقع ده. وی لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون. یا رسول الله دا کم لاس چې زما د پلار دا تا نیولی دی او بیعت ورسره کې که په دې په ځای باندې ستا د تره لاس وي ابو طالب او ستا دا سترګې پې الله یخي کړی وی، نو هغه راته رایاد شو. ګوره د یعنې د پیغمبر سره محبت، د خپل پلار سره محبت نه زیات د هغه د تره سره محبت. ارمان یې دی چې دغه تره مسلمان شوی نو څومره به ښه